Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my YouTube channel, English with Nurani. Do you want to learn English? If yes, so you have to be with us because we are trying to bring in front of you the most important sentences and phrases which we need in our daily life. محترم دوستانو که تاسو غواړئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ نو لمونږ سره شئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او کوای چې هر آینده راتلونکي ویډیو مونږ ته په وخت باندې ملاويږي د دې لپاره د بیل بٹن هم پریس کړئ چې آینده هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاويږي په دې درس کې هم تاسو پر وړاندې مونږ یو څو اهم او مفید مرکبات او جملې راوړي دي راځي په دې درس کې زده کړئ some other time معنا بل وخت لکه څوک مونږ ته وایي دا کار به کله وشي مونږ ورته وایو چې زه بل وخت به وشي نو ورته وایي به some other time بل وخت دویمه جمله ده as you wish څنګه چې دې خوښه وي لکه څوک مونږ ته وایي دا کار څنګه وکړو او مونږ ورته وایي څنګه چې دې خوښه وي نو وایي به as you wish څنګه چې دې خوښه وي so what معنا نو څه لکه یو څوک خبره وکړي او تفصیل یې ونه کړي لکه مثال وایي علي یا وایي چې کوټه نو موږ ورته وایي علي نو څه یا کوټه نو څه نو د نو څه دپاره به موږ انګلیش کې وایو so what نو څه که موږ چاته وایو چې ما ته زنګ وښیي نو ورته وایي به give me a call ما ته زنګ وښیي give me a call بل forward معنا د څه دپاره لکه یو څوک تاته ووایي چې سایکل راوله ته ورته وایې د څه دپاره نو وایو به forward د څه دپاره بل at any cost معنا په هر قیمت لکه څوک وایي چې دا کار به په هر قیمت کیږي نو وایي به at any cost په هر قیمت بل forever معنا د تل لپاره لکه وایي تل لپاره خوشحاله اوسئ نو وایي به be happy forever تل لپاره خوشحاله اوسئ نو forever معنا تل لپاره I am agree زه متفق یم یا زه موافق یم I am agree زه موافق یم 3 days ago معنا 3 ورځې مخکې ago معنا مخکې 3 days ago 3 ورځې مخکې say something معنا یو څه ووایه something یو څه لکه موږ چاته وایي چې یو څه خو ووایه نو ورته وایي به say something hold this معنا دا ونیسه touch wood معنا د نظره مشي موږ چې پښتو کې چاته وایي چې د نظره مشي نو انګلیش کې موږ وایو touch wood د نظره مشي بله جمله د موږ سره stop talking خبرې بندې کړه forget this دا هیر کړه یعنی دا خبره خیره کړه نو forget this I'm up زه پاسېږم لکه چاته وایي بس زه نور ځم پاسېږم نو وایم I'm up زه پاسېږم زه پورته کېږم at least معنا لږ تر لږه یا کم از کم لکه چاته وایي چې ما له پیسې راکړه او هغه تاله درکوي او ته ورته وایي چې کم از کم 100 روپۍ خو را نو ورته وایي به give me at least 100 rupees at least معنا لږ تر لږه یا کم از کم بل get up معنا پورته شه پاسه get up پورته شه یا پاسه keep quiet معنا چپ شه really معنا رښتیا یو څوک خبرو کې او موږ ورته وایو چې آیا دا رښتیا دي نو وایي به really رښتیا what a bother معنا څه مصیبت دی لکه یو کار مشکل وي ګران وي او موږ وایو دا څه مصیبت دی نو وایي به what a bother څه مصیبت دی
که یو کس ناست اوسي او هغه تاسو ته پاسیږي او تاسو ورته وایئ چې ناست اوسه، نو بیا به ورته موږ وایو چې کیپ سیټینګ ناست اوسه. که یو کس ته موږ وایو چې کېنه، نو بیا به ورته وایو سیټ ډاون کېنه. او که یو کس ناست وي او پاسیږي، ته ورته وایي چې همداسې ناست اوسه، مه پاسیږه، کېنه. بیا به ورته موږ وایو چې کیپ سیټینګ. او که یو کس ته وایو چې مخکې راشه، نو به ورته وایو کم فارورډ. مخکې راشه، کم فارورډ. فارورډ معنا مخکې، یعنی مخکې راشه. او که یو چاته وایو چې دا سیس سم که، لکه مثال موږ مصري ته وایو یا بل چاته وایو چې یاره یو سیس خراب دی، ورته وایو چې دا سم کا، دا جوړ کا، نو ورته به وایو بچې فکس دس یا فکس دیټ. لرې وي نو فکس دیټ، که نږدې وي فکس دس، دا سم کا. او که موږ یو چاته خبره وکړو او ورته وایو چې هلکه په دې باندې سوچ وکړه، نو ورته وایو بچې think about it. په دې خبره یعنی په دې اړه فکر وکړه. think about it. ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. که ویډیو مو خوښ شوي وي، زموږ ویډیو لایک کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.